السلام علیکم زما د لر بر پښتنو ورونو السلام علیکم زما طرف نه سلامونه. زه په یو ټاپک باندې راغلی یم. زه لا یو ډېر کم راځم، خو چې کله داسې یو موضوع وي نو په هغې باندې زه لا یو کوم او په هغې زه خبرې کوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن ورځ کې د امیر دا مسله روانه ده، د امیر مسله روانه ده او امیر چې کوم دی هغه نن سبا ټولې دنیا ته ټارګټ دی، ټولې دنیا ته ټارګټ دی. او امیر او پولیس په منځ کې چې کومه مسله روانه ده نو هغه ټیک ته چې پولیس ډېره عظیمه ګناه کړې ده چې امیر بېعزتي یې کړې ده، د یو پښتون ورور بېعزتي کړې ده. زما دا میسج چې کوم دی ورونو د امیر باره کې دی ټول فارورډ یې کې که مثال په طور د پبلکسټي دپاره نه کوو چې یاره ما ته دې په دې پبلکسټي ویلو شي، خو چونکې که تاسو کتلي وي امیر چې کومې خبرې کړي دي یا کوم کنزل کړي دي ټیک ده هغه غلط دي، هغه نه دي کول پکار، خو چونکې هغه دومره عظیمه ګناه هم نه وه کړې کومه سزا چې ورله پولیس ورکړله، خو دا کم کس چې ویډیو کوله، دا کم کس چې لایو کوله نو د هغه دومره عقل، دومره شعور، دومره سوچ نو چې یاره دا رور زمونږ په نشه کې دی، د دې نه به څه جوړېږي یا به د دې نه څه کېږي. نو دغه رور ته هم دا ډېره غټه غلطي کړې ده چې د امیر رور یې دا ویډیو شایع کړې ده. بی ته لایو کې یا ته خپله پبلکسټي کې نو هغه په بل څه باندې وکړه، چونکې دا دومره خبره به اوږدېدل نه، دا دومره خبره به چې کوم دی نو زیاتېدل نه. دې رور امیر سره هم زیاتې کړې دي، دا چې هر څوک دی امیر سره هم زیاتې کړې دي او د پولیسو هم غلطي کړې ده، خو لږ دل هم د کامن سنس نه کار اخیستل پکارو، د سوچ نه کار اخیستل پکارو چې یاره زما دا رور، زما دا ګاونډی، زما دا دوست، زما دا ملګري چې کوم دی نو په نشه کې دی، په نشه کې دی. او ګوره شراب حرام په دې وجه باندې دي چې هوش او حواس سړی بیلي. نو امیر رور دغه ټایم کې هوش او حواس باندې نو، خو چې دا کم ملګري ویډیو کوله نو دی خو په هوش او حواس کې وکنه چې دی خاندي چې ورته وی لایو ده، هغه وی چې یاره د لایو په خور ومنډم که نه. نو کم سے کم ته لږ د دماغو نه کار واخله، لږ وګوره چې یاره زما دا رور په کم کنډیشن کې دی او زه د کم حالات، کم تصویر، کم روح خلکو ته خیم. نو داغه یو ویډیو، داغه یو پبلکسټي د وجه نه امیر رور ته هم مسله جوړه شوله، زمونږ د پښتون قوم ته هم مسله جوړه شوله. زمونږ پښتون قوم چې کوم دی نو آلریډي په بلیک لیسټ کې دی، ټارګټ دی خلکو ته چې یاره پښتون یو دهشتګرد دی، پښتون یو ناکاره قوم دی. نو چونکې رورا زه تا ته ویم چې تا دومره عظیمه غلطي کوله، دومره عظیمه غلطي دې کوله چې د امیر رور ویډیو تا شایع کوله، تا لایو کوله. نو کایندلی تاله پکارو چې یاره دغه ټایم کې تا ویډیو بنده کړې وه نو دا مسله، دا حالات به نه راتلو، خو تا د چند لایک یا کمنټس یا دغه دپاره د امیر رور غونډه زندگی تباه کړله، دغه غونډه حالات تا نن سبا په نن سبا دور کې ګوره ورته چې څومره حالات خراب شو، دا دغه یو ویډیو د وجې نه چې رورا تا دا چند لایک، چند پبلکسټي دپاره چې کوم دی نو د امیر رور غونډه زندگی تباه کړله. ټیک شوه. نو که تا لږ غونته کې د خندا په ځای دغه ویډیو سکیپ کړې وه، دغه ویډیو ته منې کړې وه نو هېڅ حالات به هم داسې نه راتلل، هېڅ کله هم داسې حالات نه راتلل که تا دا ویډیو شو کړې نه وه. ورور مې زه خو ډېر نه پوهېږم، یو ساده باده سړی یم، خو چونکې زما نظریه، زما سوچ دا دی چې د دې حالاتو زیات تر ذمہوار څومره چې پولیس دي د دې خبرې ذمہوار، څومره چې پولیسو غلطي کړې ده، دومره غټه غلطي دغه رور هم کړې ده چې هغه د امیر بھائی دا ویډیو سوشل میډیا ته راویشتې ده. بھائی ما بار بار زه دا خبره کوم ملګرو، معذرت غواړم، دا میسج چې کوم دی نو هم لږ غونته کې تاسو غور په دې وکړئ، دا زه چې څه ویم یا ما چې څه وي په دې لږ غور وکړئ، نو کیدای شي چې ستاسو په دماغ هم کار وکړي. کله نه چې ما دا وقوع ولیدله او دا حالاتو ما ته پته ولګېده نو زما هم دماغ ډېر زیات ګډوډ شو او ما په دې باندې ډېر سوچ وکړو او ډېر سرچ مې وکړو
چې آیا پولیس دومره غټه غلطي کړې ده. بالکل زمانم چې پولیس ناجیزه کړي، سروپ ناروا کړي، ظلم یې کړی دی. د یو په یو مذهب کې امدا نشته څنګه چې موږ وایو څلور مذهب باندې ناروا کړی ده، نو پولیس یقینا په څلور مذهب ناروا کړي. خو د غرور هم دا ناروا کړی ده چې د امیر بای دا ویډیو هغه سوشل میډیا ته راوښتې ده او هغه نه چې غونډ پښتونخوا یې زموږ بدنامه کړله، زمونږ غونډه پښتونخوا یې په دې خبره باندې بدنامه کړله. نو چونکې زما ریکویسټ دی ټولو ملګرو یارانو دوستانو ته چې بای څومره درنه کیدی شي دا ویډیو په څه طریقه باندې د خپل پیج نه، د خپل ټویټر نه، د خپل واتس اپ نه، د خپل سوري دماغ مکار نه کې د غوسې نه خو په څه طریقه باندې دا خوره کې چې چونکې دغه الګ سره دا احساس پیدا شي، دې رور سره دا احساس پیدا شي چې یاره بالکل پولیس غلطي کړې ده، زمانم خو مام غلطي کړې ده چې یاره ما د امیر رور دا ویډیو سوشل میډیا ته راوښتې ده، ما هم غلطي کړې ده. نو دلم د خپلې غلطۍ لږ احساس پکار دی چې یار زه د یو ورور په نشه کې داسې ویډیو کوم چې د هغه دې ټیم کې دماغ 99% کار نه کوي، 99% دغه دماغ نشته او دا 10% دغه دماغ دی چې څو بکواس کوي، نو هغه دی دغه 10% په دغه کې کوي. نو رورا د بیا هم دا خبره کوم چې رورا د ټولو نه غټه غلطي تا کړې ده، پولیس کړې ده، امیر کړې ده، تا کړې ده. خو لکه کم سے کم تاله دا خبره پکار وه چې تا دا ویډیو سکپ کړې وه، دا ویډیو تا بنده کړې وه، دا ویډیو تا سوشل میډیا ته نه راوښتې، نو هیڅ کله هم داسې هنګامي حالات د دې یوې خبرې نه جوړېده او نه به دا دومره ایشو جوړېده. چونکې ستا د خندا او ستا د معمولي غلطۍ د وجې نه د امیر رور زندگی تباه شو د امیر رور. وی یو شعر دی هغه درته ډالۍ کوم ملګرو، وی لاس کې کچکول د کلندر ساتمه، سر کې نشا د سکندر ساتمه، لاس کې کچکول د کلندر ساتم او سر کې نشا د سکندر ساتم او مرګرو زوړ به وشلیدلی به وي خو په اوږه باندې صادر ساتم او زه د پښتو په مورچک لک ولاړ یم، زه به تر عمره دا سنگر ساتم. نو کم سے کم پښتانه یو مونږ ټول چې کوم دی د پښتو ژبې که هغه افغان دی که هغه د پاکستان دی، مونږ یو رونو یو د یوې خاورې پیدا یو. نو ورور مې تا چې دا ظلم کو، تا چې دا زیاتې کو، تا چې دا ناروا کوله، نو کم سے کم تا به لږ سوچ کړی وي چې یاره د دې سایډ افیکټ څومره دي. ستا سایډ افیکټ سیټ ته د دې سوچنو، ستا دا سوچنو چې د امیر رور زندگی به په دې تباه کېږي، د امیر رور کیریر به په دې تباه شي، د امیر رور سره چې دا سو شو دې کې برابر د پولیسو سره ته حقدار یې. ستا دومره ګناه ده څومره چې د پولیس والو ده، پوه شوې وروره. نو کم سے کم لږ سوچ به دې کړی وي وروره. زه بیا هم خپل ټولو مینهوالو ته، ټولو پښتنو وروڼو ته، ټولو ملګرو ته ریکویسټ کوم، زاري کوم، منت کوم چې دا ویډیو دومره شیر کې چې دکه بې ضمیره ته هم ورورسي چې یاره ما څه کړي، چې دې ماسخوتن سملي او دې سوچ وکړي چې او د امیر رور په دې تباهۍ کې، په دې بدنامۍ کې، په دې هر څه کې زه حصهدار یم. لږ سوچ پکار دی په دې خبره باندې، چونکې زه خو دومره نه پوهېږم، یو ساده باده سړی یم. موږ خو ساده باده د کلي د دیهات خلک یو وروره، په ډېرو خبرو، په ډېرو کیسو، په ډېرو کتارو باندې نه پوهېږو. خو چونکې زما ضمیر چې کومه اواز اوچت کو او کوم سوچ ما ته راتو، نو هغه ما ستاسو د مخکې هغه وړاندې کړلو چې د امیر رور د تباهۍ اسباب دقه موبایل نیولو والا هم دی. که دا موبایل نه وي نیولي او ته دا ویډیو سکپ کړې وه، دا ویډیو چې کوم دی لږ ساعت دپاره بنده کړې وه، نو هېڅ کله به هم داسې حالات نه راتللو کوم چې نن د امیر رور سره وشو، کوم چې دا په دې وخت کې په دې صوبه کې زموږ دا حالات روان دي. نو رور مې د لږې مشهورتیا دپاره چې کوم دی د یو سړي زندګي تباه کول
دا د کم ځای انصاف دی وروره دا کم مذهب کې دي دا کم دین ته اجازت درکوي چې د یو کس زندګي دې ته تباه کړي نن سبا ټولو ټارګېټ کړي پولیس دي چې پولیس غلطي کړې ده پولیس غلطي کړې زم ویم پولیس غلطي کړې زم ویم پولیس ظلم کړي پولیس ناروا کړې ده پولیس د دې نه غټه ناروا یو سړی نشي کولی پولیس کړې ده دا ناروا خو دقه ملګري د هغې نه هم غټه ګناه دا کړې ده عظیمه ګناه یې دا کړې ده چې د امیر ورور دا ویډیو هغه سوشل میډیا ته راویشتې ده چې کله نه تا ته پته ولګېده ګوره ارشاد مفهوم دی چې کله نه د یو کس د زندګۍ د بچ کېدو سوالي دروغ په اسلام کې نشته خو چې کله نه د یو کس زندګي په دروغو بچ کېږي هغه د مرګ نه بچ کېږي د دشمنۍ نه بچ کېږي د حفت نه بچ کېږي نو هغه ټایم کې به ته په دروغه ویلی شي تا ته اجازت دی ته په دروغه قسم عمل ته خوړی شي ولې چې د یو رسول د امتی چې کوم دی د هغه زندګي پې بچ کېږي نو تا خو ظالمه دومره به دې سوچ کړی وي چې یاره زه څه کوم د امیر به ستا دوستي ستا به یاري ستا سره به ناس پاسي ستا به روري نو کم سے کم دومره لږ سوچ وکړه لږ سوچ وکړه وروره چې زه د دې خپل یار دوست د دې خپل رور سره څومره حده پورې بد کولی شم دغه ستا د بدو لیمټ و چې تا وکړه موږ ټارګېټ کړي پولیس دي موږ ټارګېټ کړي پولیس دي خو چا دا سوچ کړی دی چې پولیسو دا قدم ولې اوچت کړی دی چا دا سوچ کړی دی چې امیر رور سره دې کس څومره بد کړي چا دا سوچ کړی دی چې په دې کې دې څومره حصهدار دی ورور مې اوس خو چې څه وشو خو هسې مو شو زما ټولو وروڼو ته ټولو مینهوالو ته ټولو پښتنو ته یو زاري ده یو التجا ده چې هېڅکله هم داسې حالات مه جوړوئ چې د امیر رور غونته کې بېعزتي د چا وشي د امیر رور غونته کې بدنام شي زه الله دې هغه وخت نه راولي چې کله نه داسې خبره راشي داسې حالات راشي داسې وخت راشي نو لږ غونته کې د سړي سینې نه کار اخیستل پکار دی لږ غونته کې سوچ پکار دی چې یاره په دې زما دې رور ته زما دې دوست ته زما دې ګاونډي ته زما د تره زوی ته زما د ماما زوی ته څومره به تکلیف رسي څومره به د بدنامي کېږي څومره به د سره بد کېږي نو کم سے کم ورور پښتنو ورونو لږ د خدای دپاره هغه ټایم که تاسو لږه ګزاره وکړله نو داسې حالات به نه راځي دا کوم چې د امیر رور سره وشو امیر رور بالکل غلطه کړې ده خو غلطه هغه په نشه کې کړې ده په نشه کې هغه غلطه کړې پولیسو بیا د هغې د پاسه غلطه کړې ځکه چې قانون زه یو ډایلاګ د ډرامې درته وایم چې زه یو ډرامه داسې زما یو خاکه ذهن کې و هغې کې ورته وایي ګوره د ما سره څومره بد کړي نو پولیس والا ورته وایي قانون د هر چا دپاره یو شان دی که د جومات مولا وي او که د بالخانې جړه نو قانون دی نو قانون په خپله دومره عظیمه غلطي کړې ده دومره عظیمه غلطي کړې ده چې د عدالت نه مخکې هغې فیصله ورولې ده وروره په پاکستان کې عدالت دی تا به عدالت ته بوتلو تا بدله د عدالت په ترو باندې سزا ورکړې وه تا سره هیڅ قسمه حق نشته چې ته یو غریب سړي ته یو کس ته داسې سزا ورکړې سزا ورکا تا و د ټکو خیر دی هغه غلطي کړې وه خو کم سے کم بے حجابه کول دا په کم مذهب کې دي دا په کم مذهب کې دي کم مذهب تاله دا اجازت درکوي چې ته د یو ورور بھائی عزت تار کې ته د یو ورور بھائی په سوشل میډیا باندې وشرمې ته د یو خپل مسلمان ورور یو پښتون ورور هاي سلور کنج دنیا کې شرم وروره افسوس د دې نه مخکې یو واقعه راغلې وه نو که زه اوس ووایم چې هغه واقعه زه دې سره
یو ځای راواچوم نو پولیس والا ستا په مخ به څه حیا پاتې شي چې یو ښځې تا ته ووایي چې زه د کرنیل ښځه یم د هغې مخکې د چا قدرت نو چې خبره یې کړې وه هغې څومره بېعزتي وکړله د وردی هغه ټایم چا دا اواز اوچت نه کړ هغه ټایم هغې ته سزا میلونه شوه ولې چې د هغې بیلټ په شا و د هغې په شا باندې بیلټ و د هغې په شا باندې پاور و د امیر رور په شا باندې پاور نو طاقت نو پښتون قوم ستا نه هېر د پښتون قوم فتنه تا نه هېره وه د پښتون قوم غیرت تا نه هېر افسوس صد افسوس بیا هم ویم چې څومره ګناهګار دی کې پولیس والا دي دومره ګناهګار دی کې تک ویډیو شایع کولو والا دی معذرت غواړم دلته کې د بجلی په وجه باندې چې کوم دی نو زما دا ویډیو دغه شوه بجلی لاړله نیکسټ ټایم به بیا زه لایو راځم او تاسو ته به روبرو کېږم والسلام او ریکویسټ دی وروره چې دا ویډیو څومره شایع کولی شي شیر یې کړئ